د دې فلم شروعات کیږي څلور ملګري موږ ته ښایي د یو نوم پکې کیلب وي او دا ټول ملګري یو غټ غر نه لاندې ډوب کی. دا څلور ملګري اصل کې د طاقتور خاندان جادوګرانو بچي وي او د دوی مشران به جادوګران پاتې شوي وو. دا ټول له هغې د نسل نه وي. د څلورو سره هم د مشرانو په شان طاقت وي. د غر نه لاندې چې راکوشي هلته کې سکول واړه لرغونې کې پالټي کوي. دا څلور هم هلته کې لاړ شي. دلته کې یو جنۍ وي چې د هغې نوم سیاره وي، کوم چې په پیل نظر کې کیلب یې خوښه کي. خو هلته کې یو هلک او جنۍ راشي او دوی سره لرغونې کې بحث چالو کي، کوم چې سیاره ته ډېرې بدې ردې ووایي. خو د کیلب یو ملګری راشي او دغه هلک باندې خپل جادو وکړي، په کوم باندې چې هغه شاته نه په یو بل هلک باندې باکۍ وکړي. په دغه حرکت باندې سیاره او کیلب په خندا شي. دغه دوران کې یو بل هلک راشي او دوی سره ملاویږي چې د هغې نوم چیز وي. دا ډېر زیات نوی په دغه سکول ته راغلی وي. دوی ته پته ولګي چې دلته کې پولیس راغو او دغه ټول خلک هلته نه وتښتېږي. کیلب او د هغې ملګري په یو بل ګاډي کې وي او سیاره خپلو ملګرو سره ګاډي کې ناسته وي. د سیاره ګاډی دلته کې خراب شي او هغه کیلب نه مدد اخلي. خو د دې یو ملګری کوم چې ډېر زیاته غوسه کوي او بار بار خپل طاقت او پاور استعمالوي، هغه د خپل جادو استعمال کوي او د سیاره ګاډی ټیک کی. خو دغه دوران کې پولیس ګاډی راشي او د څلورو ملګري ګاډی وګوري او دوی د خپل ګاډي ځغلوي. خو لږ مخکې چې لاړ شي دوی خپل ګاډی د غر نه لاندې لړه کي، په کوم باندې چې پولیس ډېر زیات ویریږي. خو لږ ساعت پس دا خپل ګاډی د پولیس ګاډي نه شاته رالړه کي او بیا هلته نه وتښتېږي. او ظاهره ده چې دغه حرکت هم دوی د خپلو طاقت نه کړی و. سیاره او د هغې ملګري هاسټل ته لاړ شي. کیلب او د هغې ملګري هم خپل کورونو ته لاړ شي. د کیلب مور ډېره زیاته پریشانه وي، ولې چې د ټولو ماشومانانو د طاقت په 14 عمر کې ملو شوی وي او کله چې دوی 18 کالو شي نو دوی طاقتونو کې اضافه وشي، په کوم باندې چې د پاور او طاقت نور هم زیات شي. او څنګه چې دغه خلک د خپلو طاقت استعمال کوي نو د دوی عمرونه هم کمیږي او دوی به په ورو بوډاګان کېږي او دغه ماشومان هم د خپل وخت نه پهله به بوډاګان شي او کمزوري به شي. کله چې د کیلب له پلار عمر کم و نو له هغې د خپلو طاقتونو استعمال زیات کړی و، په کوم باندې چې هغه بې وخته بوډا شو او مړ شو. او ورته ووایي چې کله تا له جادو ضرورت وي نو په هغه ټایم کې ته استعمال کوه او زه نه غواړم چې زه تا نه هم لاس وینځم او ته هم مړ شې. بل خواته کې سیاره او له هغې ملګري د کیلب او له ملګرو باره کې خبرې کوي او له هغې ملګري ووایي چې هغه څلور هلکان د خپل خاندانونو اخري نشانې دي. او دا جنۍ ورته ووایي چې هغه پهله 15 ملګري وو، خو د دې یو ملګری پکې مړ شوی دی. خو په ځنګل کې چې کوم ځای کې دوی پالټي کوله هلته کې پولیس یو هلک وګوري چې مړ شوی وي. په هاسټل کې چې سیاره کله لامبي نو د هلته کې له چله موجودګۍ احساس ورکړي او هغه ویریږي او داسې ظاهرېږي چې هغې ته څوک ګوري. خو کله چې بهر ته روځي نو د هلته کې یوه بلف وګوري چې مات وي. دا چې کله دا شی چک کوي له هغې نه شاته یو لوګی جوړ شي او یو انسان په شانتې وي، په کوم باندې چې سیاره هغه نشي کتلی. خو کله چې دا ویریږي خپلې کوټې ته ځي د هلته کې د کیلب ملګری وګوري چې راشي. سیاره دې ته هغه ټوله کیسه وکړي او بیا دې دواړه هغه تشناب ته لاړ شي چې هلته وګوري. خو دغه ټایم کې هلته کې څوک هم نه وي. بل خواته کې چې کوم هلک مړ شوی وي له هغې خبر اوس په اخبار کې هم راغلی وي. دغه باره کې کیلب خپل ملګري سره خبرې کوي او د دې شک په هغه ملګري باندې لاړ شي کوم چې ډېر زیاته غوسه کوي او هغه په دې ټولو ملګرو کې طاقتونو استعمال هم زیات کوي او سره هغه د کیلب نه جیلس هم وي، ولې چې کیلب سره لرغونې کې طاقتونه زیات وي. دوی دواړه خبرې کوي او اچانک د هغه هلک جسم راشي او دې سره خوا کې کیني، کوم چې ډېر زیات خوفناکه شي او کیلب ډېر زیات ویریږي. په کوم باندې چې کیلب ویریږي او له هغې ګاډي یو غټ ټرک سره وجنګېږي. دا یو خطرناک اکسیډنټ وشي، په کوم باندې چې دغه ګاډی ټوکري ټوکري شي. خو بیا هم دا په خپلو طاقتونو سره هغه ګاډی او خپل ځان هلته کې بچ کړي. دغه کیسه خپل ملګري ته هم وکړي او هغې پریشانه شي او دغه فکر کوي چې آخر څوک و چې دغه بوتي ما ته راولېږلو. کیلب چې کله دوایانې اخلي د هلته کې د سیاره ملګري وګوري او هغه ورته وایي چې نن شپې یو پالټي ته به ځي. هلته کې یو هلک خو راځي شو، خو کیلب ورته وایي چې نه زما څه کونه کې ضروري کار دی او زه نه یم اوس کا. سیاره ورته وایي چې ته هم راشه، که ستا څه کار وي نو زه به ستا سره مدد وکړم او هغه به اسانه کړو. په کوم باندې چې کیلب د دې خبره ومني او بیا دا سیاره خپل ګاډي کې کښېني او یو زوړ غونډې کور ته یې راولي. د هلته کې یو جادوګر ته دوايانې ورکړي. د هلته کې په کرسۍ باندې د انسان لاسونه وګوري چې هغه یو بوډا سړی وي. کیلب واپس ګاډي ته راځي او د هغه ځای ته ځي کوم ځای کې چې پالټي وي، کوم ځای کې چې نور ملګري هم راغلي وي او انجوی کوي، کوم ځای کې سیاره او کیلب یو ځای ډانس کوي او ډېر زیات انجوی کوي. بل خواته کې له کیلب هغه ملګری یو کس سره په جنګ باندې وي، ولې چې هغې د خپل طاقتونو په مدد باندې یو جواري ګټلې وي او دغه ګروپ کسان دې ته پیسې ورکولو نه انکار کوي.
کلیب راشي او دغه خلکو جګړه ختمه کړي، خو د کلیب ملګری الټا په دې سره جنګ مانی شي. کلیب ته ډېر زیاته غوسه ورشي، ولې چې دې سره خو پاور هم ډېر وي او دا خپل پاور استعمال کوي او خپل ملګري سره جنګ وکړي، ولته لړۍ کوي او ته چې موږ سره په خپلو کې جنګ نه لري پکار او خپل طاقتونو استعمال هم نه لري پکار. کلیب ته پته ولګي چې هغه کس زما دې ملګري مړ کړی وو. کلیب چې کله سیر خپل کور ته بوځي نو په لاره کې دې دوه ډېر زیاتې خبرې وکړي او جذباتي هم شي، ایو بل سره د خپل مینې اظهار هم وکړي. شپې چې کله سیر ودوي نو اچانک هلته کې ډېر زیات میږیان راشي او له سیره په خپو باندې ګرځېږي او په دغه وخت کې هلته کې ډېر زیات میږیان راشي چې کوم باندې سیره ګیره کړي. دا وګوري چې دغه ټول جولاګان زما د ملګري د جسم نه بهر ته روزي. د کلیب هغه غوسې والا ملګری بل ملګري د ټلیفون کې ورته وایي چې کلیب ته ووایه چې هغه هلک په ځنګل کې ما نه مړ کړی او د هغې د جسم په شانتې بلا ما هم خپله کتلې وه. کلیب چې کله سکول ته راشي نو پرنسپل هغه ډېر زیات بېعزته کړي، ولې چې هغې ته هم پته لګېدلې وه چې بېګا په کلب کې دغه هلکانو چا سره جنګ کړی و. بله ورځ سیره لایبرري ته ځي او هلته کې د دغه جولاګانو جادو باره کې څه خبرې ګوري او په دغه کتاب کې د هغه رنګې جولا وګوري څنګه چې دې په خوب کې کتلی و. پکه باندې چې دا پوه شي چې ضرور په چا مامانې جادو کړی وه. په سکول کې یو هلک راشي او چیس سره به جنګ شي او هغه د مرۍ نه ونیسي، خو چیس دې نه ځان خلاص کړي او بیا دغه هلک الټه راونیسي او په صدرګه باندې هغه هلک وتښتي. کلیب هم دا کیسه وګوري، پکه باندې چې هغه هم حیران شي. په هغه شپه کلیب چې کله ودوي نو هغه هلک جسم بیا راشي او دا یاروي. بل ورځ بیا دا ملاقات چیس سره یو ځل بیا کوي. دې دواړه هلته سویمینګ پول کې جمع کړي او هلته کې خپلوکي په مقابله باندې شي. کلیب دغه مقابله ګټلو والا وي، خو چیس جادوګري وکړي او د دې سترګو رنګ هم بدل کړي. پکه باندې چې کلیب لاندې په اوبو کې سره وجنګېږي او هلته کې بېهوشه شي. دا وبیلي او چیس هغه مقابله نه وګټي. کله چې دا پوه شي نو د خپل ملګرو ته وایي چې دې هلک ما سره د ټګي وکړه او زه په جادو باندې وبېللم، ولې چې اوبو کې ما د هغې د سترګو رنګ بدل وکتو. خو له هغې ملګري دې په خبرو باندې یقین نه کوي او هغې داسې فکر کوي چې چیس سره هېڅ هم طاقت نشته او کلیب ته وایي چې ته دغه هار ومنه. بل چې ګلاس ختم شي نو پرنسپل کلیب خپل دفتر ته راولي او هغه هلک باره کې دې تپوس وکړي. پرنسپل شک هم په چیس باندې وي، ولې چې پولیس هم هلته کې د چیس آی ډي کارډ راپیدا کړی وي. بله خواته کې کلیب او له هغې ملګري د دغه هلک باره کې معلومات اخلي او د دې دواړو شک هم په چیس باندې وي، ولې چې هغه یو بدتمیزه سړی دی. دا دواړه په غلا باندې سکول ته ننوځي او په شپې ټایم کې د چیس باره کې انفارمیشن اخلي. سیره ته هم پته ولګي چې زما ملګري ډېره زیاته بیماره شوه او دغې لپاره هغه هسپتال ته وروړي. دغې دپاره سیره ځي او خپل ملګري سره په هسپتال کې ملاویږي. ډاکټرانو ته وایي چې ستا ملګري ته انفیکشن شوی دی او داسې معلومېږي چې ډېر زیاتو ګونګټانو دا خوړلې ده. په دغه خبره باندې سیره ته هغه خپل خوب را یاد شي. بله خواته کې کلیب ته یو انفارمیشن ملو شي چې د دې مور په یو ورکوټي عمر کې مړه شوې وه. دلته کې موږ ته پته لګي چې چیس سره ټول نه زیات طاقتونه وي او دغه هلک دې ته وایي چې زما ملګري ته نقصان ونه رسوي. چیس ورته وایي چې او زه به نشه رسوم، خو سیره او ته زما ډېر زیات بدې شئ. چیس د خپل ځان نه کلیب ساز کړي او سیره ته راشي او کله چې اصلي کلیب راشي نو دغه هلک پې جادو وکړي او په هغه ګونګټانو یې بېهوشه کړي او کلیب ته وایي که تا زما خبره ونه منله نو زه به ستا دغه انډیواله مړه کړم. په کوم باندې چې ورته کلیب وایي چې ته اخر زموږ نه څه شی غواړې. چیس ورته وایي چې اوس هم ما سره تاسو څلورو نه زیات طاقت دی، خو ما ته له غونډې کې طاقت نور هم پکار دی او یو وخت به راشي چې زه به تاسو ټولو نه دغه طاقت ولم او کم هلک چې په ګاډي کې مړ و هغه هم ما مړ کړی و، ولې چې هغې زه وکتم چې ما خپل طاقت استعمال کړی و. خو کلیب چې کله دغه هلک منې کوي دا خپل طاقتونو استعمال کوي دې سره به جنګ کېږي او دا کلیب وښي ورته وایي چې دغه طاقت یو نشې په شانتې دی د کوم چې ماته ډېر زیات عادتونه راغلي دي او ته چې دغه طاقتونو څه غلط اثرات هم شته او که زه تاسو ټولو نه دغه طاقتونه ځان سره واخلم نو دغه ټولو غلط اثرونه به ما نه ختم شي. کلیب ته وایي چې طاقتونو اصلولو باندې به ته ډېر زیات بوډا شي او بې وخته به ته ختم شي. خو دغه هلک د دې خبره نه مني. دا ورته وایي چې په دغه خبرو باندې ما ته فرق نه پرېوځي او بیا کلیب ته دمکي هم ورکوي چې زه به ستاسو ټول ملګري او ستاسو فیملیانې به مړې کړم او که ته غواړې چې زه داسې ونه کړم نو تاسو ټول سبا ماله خپل طاقتونه راکوئ او دا خبره وکړي او دا هلته نه لاړ شي. کلیب راځي او خپل ملګري سره په هسپتال کې ملاویږي، ولې چې چیس هغه ډېر زیات وهلی وي. کلیب چې خپله خبره کله نور ملګرو ته وکړي نو هغې ورته وایي چې موږ ته پکار دی چې په جنګ ورسره وکړو، خو کلیب دې ته وایي چې نه په جنګ کې موږ هغې نه نشو ګټلی او بیا دا هلته نه لاړ شي. دا هلته کې ملاقات سیره سره هم وکړي او هغه بالکل نه پوهېږي چې آخر موږ سره څه شی روان دي. سیره دې نه تپوسونه کوي بیا دې دواړه هغه زوړ کور ته ځي کوم سره چې دا وختي تللی
دا راځي هغه بوډا سړی سیاره ته ښیي کوم چې وختي موږ وکتو او دوی چې دا زما پلار دی او دا صرف د 40 کالو دی خو دې خپل طاقتونو استعمال ډیر زیات کړی دی په کوم معنی چې دا ډیر زیات بوډا شو دا بیا هغه راولي او خپل باره کې او چیز باره کې هم وتا کیسه کوي او ته وایي که ما خپل طاقتونه هغې ته ورکو نو په دغه عمل باندې به زه مړ شمه د دغه کیسه دا راځي خپل مور او خپل ملګرو ته هم وکړي او ته وایي چې زه به اوس یوازې ځم او هغې سره به مقابله کوم او زه به هغې سره یو پارټۍ کې ملاویږم کوم ځای کې چې هغه د خپلو پاورونو استعمال نشي کولی دغه خبر کولو نه پسه کیلب چیس ته لاړ شي خو په لاره کې چیس په دې باندې حمله وکړي دا چیس ځان سره یو زوړ کور ته راولي کوم ځای کې چې موږ وګورو چې سیاره بېهوشه پرته وي او دې دا غوا کړې وي ځان سره یې راوستی وي او ځان سره یې بندي کړي وي کیلب ته هم غوسه وشو دا هم د خپلو طاقتونو په وجود باندې دې باندې حمله کوي او ته چې زه به تا له کله هم خپل طاقتونه نه درکوم او دا خبرې نه پس د دې دواړو په خپلو کې یو خطرناکه جګړه شروع شي دواړه د خپلو طاقتونو فل استعمال کوي خو دلته کې چیس په کیلب باندې تکړه وي ولې چې هغې څخه طاقتونه هم زیات وي او د خپلو طاقتونو په مدد باندې هغه کیلب ډېر زیات وران وغي خو څنګه چې نیمه شپه شي په کیلب کې ډېر زیات طاقتونه راشي او دا ورو ورو تکړه کېږي او مضبوطېږي او بیا هم دا په هغې باندې حمله کوي خو د حیرت خبره دا ده چې چیز اوس هم په دې باندې تکړه وي او دا د دغه جادوګانو نه بچ کېږي کله مور راشي او پلار ته وتو چې زموږ زوی په مصیبت کې دی او هغې ته لرغونی طاقت نور پکار دی او د هغې پلار نور طاقتونه یو ځای کېږي او کیلب ته ورکوي په کوم باندې چې د پاورونو طوفان راشي او د هغې په جسم کې ننوځي او هغه اوس د چیز نه هم نور زیات طاقتور شي او له کوم په مدد باندې چې هغه یو غټه حمله په چیز باندې وکړي او په آخر کې یو خوفناکه مرګ باندې مړ کړي او دغه شانتي له هغې کیلب اوس دلته کې تمام شي او بیا کیلب راځي او سیاره په هغې کې اوچتوي او بهر ته یې وکاږي بل خواته کې له سیاره ملګري او له کیلب ملګري هم ورو ورو ټکېږي بل خواته کې پولیس ته له چیز جسم نه میلاویږي او بیا کیلب او سیاره په خپل ګاډي کې کیني او صحیح سلامت دلته نه لاړ شي او دغه شان زموږ فلم هم دلته کې ختم شي